زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې یو وخت خو به پنجه په دا حساب کې راولم. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټي ایم مشر منظور پښتون د پېښور پولیسو نیولې ده. د پی ټي ایم مشر مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړی محسن د دې خبرې پخلی کړې ده. محسن دا ور د منظور پښتون د نیولو په اړوند ټویټ کړی ده او ویلي دي چې منظور پښتون تېره شپه د پېښور په تهکال کې نیول شوی ده. ولسمشر غني د پاکستاني حکومت له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون پر نیولو کلکه خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې ملاتړ کړی ده او د پاکستاني حکومت د عمل په کلکو ټکو غندلی ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د پاکستاني پولیس له لوري تر نیول کېدو وروسته ویلي څو چې د قوم هر مشر په خپلو لاسونو کې زولنې ونه ویني تر هغه وخته پورې د خپلې خاورې او قوم حق نشي ادا کولی. هغه زیاته کړې دا د منمولي لپاره تر ټولو ډیر اعزاز دی چې د خپل قوم او خلم لاسونو کې زولنې پرتې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر وایي د پاکستان حکومت ظالم او تل له پښتنو سره په دوکه چلند کړی ده. عثمان کاکړ بلخوا ویلي د پښتون نیولو پر غبرګون کې ویلي دي چې پښتانه په بشپړه توګه چمتووالی نیسي خو تشدد ته یې لاس نه اچوي. خدای دې وکړي چې منظور پښتون راخلاص شي او له خپلو پښتنو سره بیرته یو ځای شي. دوستانو دغه ویډیو چې څومره شیر کولی شئ شیر کړئ ترڅو ټوله نړۍ په همدې باندې خبره شي چې پاکستان حکومت یو ظالمه حکومت ده. دوستانو که دا شی تازه معلوماتو څخه ځانونه خبرول غواړئ نو زموږ لمر پریس یوټیوب چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.